الحمدلله نه د مولا نوم څوک ختمولی شي او نه دین اسلام څوک ختمولی شي. دا دین به قایمي او دا عالم به ولاړي او دا قوم به ورسره ملګری. صحیح ده که نه ان شاء الله تعالی. دلته لګیا دی بعضې ګستاخان د تېره هفته کې دا مثلا ډېره ځای ته چلېدله چېرې څه کسانو هغه ګستاخي د نبي علیه السلام شان کې کړې وه. هغه الفاظ موږ نه رانقل کوو او بل دا سکرین شاټ او داسې څیزونه پوسټونه شیر کول دا د هغوی مقاصد پوره کول دي. یاد ساتئ مسلمان دا کار نه کوي. ټیک ده چې آی ډي به جوړه کړي د مسلمان په نوم دا فیک آی ډیز دي. دا یاد ساتئ په دې دا ماهر ملګري پوهېږي پوهه ملګري. دا خلک په جرمني کې په یورپ کې په بهر ملکونو کې ناست دي او په دې باندې کار کوي چې د مسلمانانو په منځ کې افراتفري جوړه کړي یو پوسټ به ولګوي یو توهینامې او بیا یې زم شیر کوم او تیم شګي دا وګوره دا وګوره دا وګوره. یاد ساتئ موږ او تاسو په دې مطمئن یو الحمدلله چې دا دین د الله رب العالمین دی او زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم توهین چې چا کړی الله تباه کړی او ذلیله کړی په خپل مقاصدو کې نه دی کامیاب شي. ټول نه اول توهین خپل سکت را کړی ابو لهب ښه ورځ یې ولیدله کم انجام سره الله مخامخ کم عبرتناک مرګ الله ورکړ چې زامن ورله ګوتې نشو وروړلی په داسې سخاب هغه بیمارۍ باندې الله اخته کړو. دا اوس ورته موږ چیچک وایو خو هغه وخت عربي کې ته عدسه بیماري ویله. عدسه کېدای شي د چیچک هم سخته وه ځکه د هغه بدن بوی وی کړی سخاشو بدن د نبي سکتره دی خو چې توحید د نبي کوي د توحید دشمن دی الله رب العالمین دا عذاب مسلط. عربو به وایي د داسې انسان نه ځان ساتلو چې دا بل ته لګېږي دا بیماري زامن یې خواله نشو ورتلی چې دا بیماري مونږ ته بل چا ته ونه لګي. په پیسو یې ورله حبش راوسته د عربو هغه حبشیان په هغه زمانه کې اول زموږ د پلار اوچت کوي او کندې ته یې وغورځول. الله د پیغمبر تر داسې ذلیله کړ سکت رہی چې زما د نبي توهین وکړ الله سره دا کار. ابو جهل توهین وکړو الله د دوه وړو ماشومانو نابالغ د لاسه په بدر کې مردار داسې الله ذلیله یو دومره متکبره سردار ته ګوره او دوه وړو ماشومانو نابالغ زمریانو ته ګوره چې عبدالرحمن ابن عوف فرمایي رضی الله عنه دا یو ماشوم مې خلاص کړ بل ګس لا تشته ورته ویل هغه دی ابو جهل او په ورمنډه کړه وای داسې والوته لکه باز چې الوزي بازان کو حمله وکړه. دا ګوره الله پاک دې توهین والا ولا سزا ورکوي عذاب. خدا اوس چې څوک څه کوي دا ټول د ډالر والا یورپ او کافر ډالر ورکوي او هغوی دا مرداریانو د هضمولو دپاره دا کارونه کوي. اسلام پورې خندا دین پورې خندا کله د مولا نوم په توهین باندې اخله هلکه مولا تا سره څه ځای ته یې کړی دی سیده ته ویلي چې ته لګې مولا مولا کې لګې او دا اصل کې قاري الله او رسول ته کېږي. صفا درته وویم بدې شي دین دا قرآن او حدیث یې بدې شي خو هغه خو ډایرکټ په خوله باندې د هغې نوم نه شي اخیستی نو راشي بس مولا باندې تنقید شروع کړي. هلکه زم د هغه مولا خلاف چې د قرآن او حدیث خلاف عقیده ده یا خلکو کې شرک خوري یا بدعات خوري الحمدلله موږ هم پې رد کوو په دلیل یې پې کوو کنځلې ورته نه کوو په دلیل پې رد کوو او پاتې شو هغه عالم چې قرآن او حدیث تا ته بیانوي په هغه پسې کنځلې مه کوه په هغه پسې ردې بدې مه ته هېڅ هم نشي کولی هېڅ هم نشي کولی. او ما ته پته ده یو یې دله پلار مردار کړی یو یې دله مور مرداره کړی ده. ستا یو پلار راغلی و افغانستان ته روس نومې و هغه دله همدې مولا او د دې مولا ملګرو داسې کړو چې په خپل ملک کې ټوټې ټوټې کړو هغه پراټې دي پړکې پخېږي او بیا ستا یو مور راغی هغې ته امریکا وایي ته چې کله روس راتلو د پښتون دشمن او بیا هم روس سره ولاړ وي پښتون سره نه وي ولاړ ته پښتون مه کوه تا زه ډېر ښه پېژنم او ستا تاریخ زما مخې ته دی ته په هغه وخت کې پښتون په ځای د روس د کافر سره ولاړ وي بیا چې امریکا راغله ته د پښتون په ځای د امریکې کافر سره ودرېدې د خپلې مور سره پلار یې هم دله برابر کو مور یې هم دله برابره کړه دې مولا او د دې مولا ملګرو کړتې به ډېرې نه کې کړتې ډېرې مه کوه ستا تاریخ هم پروت دی د مولا تاریخ هم پروت دی په نورو خبرو مه مجبوروه. الحمدلله نه د مولا نوم څوک ختمولی شي او نه دین اسلام څوک ختمولی شي. دا دین به قایمي او دا عالم به ولاړي او دا قوم به ورسره ملګری. صحیح ده که نه انشاءالله تعالی. نو په دې بنا باندې په دې کړتو پړتو مه پریشانه کېږئ چې دومره خلک به لګوي او فیسبوک کې به کړتې پدې کوي او بس ګډې وډې به وي. پرون کالج والا ملګري راوتي وو هلته لاره بنده وه ما ته ملګرو کالج والا سټوډنټان راوتي ما څه پسې راوتي دي د هلکان راته ویل دغه شان دا توهین په مسله کې راوتي مل دا خو زموږ ملګري ورمې دنګر هلته بس ورغلم بیان مې ورته وکړو ښه مزېدار کېمې نه ول په هغه روډ باندې بیا مې ورته اخره کې یو درخواست وکړو چې بچیا زما رونه یې زما بچي یې یو درخواست دی چې ګرمي ډېره ده یو دوه امبولینس یې ولاړې وي په هغه دغه باندې روډ باندې شاته او ما نور خلک به هم چا سره به بیماران دي چا به ضروري کاري دومره وکړئ چې احتجاج وکړئ خو
خو د یو ګاډي لار پرېږدئ چې دا خلک ځي خلک مه پریشانه کوئ او دا ټول مسلمانان دي دا ګاډو والا مسلمانان دي دا مه پریشانه کوئ پرېږدئ چې دین ځي او خپل احتجاج ریکارډ کړئ دا زموږ حق دی